इतला दी कि हमारी इंटेलिजेंस विंग एक्साइज डिपार्टमेंट की उनने यहाँ पे एक कार्रवाई की है, जिस कार्रवाई में तकरीबन 38 केजी इन्होंने चर्स पकड़ी है और 12 केजी हेरोइन। हमारी ये कोशिश होगी कि हम एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जितना भी ताउन मुमकिन हो वो हम इनके साथ करेंगे, मुमकिन से ज़्यादा हद तक करेंगे, क्योंकि ये नासूर जो है जिससे मतलब हमने पाकिस्तान को साफ करना है, इसमें हमारी कलेक्टिव एफर्ट होगी और जितना भी हमसे हो सके हम इनके साथ ताउन करेंगे, आइंदा भी करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं एक्साइज इंटेलिजेंस विंग एक्साइज डिपार्टमेंट को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक्साइज इंटेलिजेंस के की चेनन कम कार्रवाई वकړه د ډېره ښه کاروایی وکړه چې د ملزمانو سره 12 کیلو هیروین او سره 38 کیلوګرام چرس ونیول او ملزمان او مالي مقدمه ټول په تاڼه کې پراتی دي او دغه دي د ملزمان هم گرفتار دي او مالي مقدمه هم زموږ سره په تاڼه کې پراته ده او دا ټول کاروایی ستاسو د مخې ده د غیم زموږ سره ولر دي په مقام باندې موږ هم سره ولر دي ملکند ثانه ولا پوسټ کمانډر او سره نفیم ولا غاډم دا غي سره په تعویل کې د ملزمان د دې د مخ کې زمونږ د مخې د پات کړو کې بند نو دا ډیره ښه کاروایی ده عوامو په دې باندې ډیر دغه دی دوی ته موږ دا ریکوست کوو چې تاسو وختن په وختن باندې راځي او دلته کې کله شي نو دا زموږ سره د کاروایی کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکنډ ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. د تحصیلي درګۍ یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام هیډے پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی